کابل د افغانستان د تاریخ، برم او وقار څلی بلل کیږي. داسې یو وخت هم و چې د سیمې هیوادونو له پلازمینو سره یوځای په اقتصادي، پراختیايي، کلتوري، علمي او نورو برخو کې د پرمختګ په حال کې و. خو د وخت ناخوالو، سیاسي کړکېچونو او خپلسرو جګړه مارو ډلو دا پلازمینه د بې عدالتۍ، فساد، زورواکۍ او د جنګونو په لمبو کې لولپه کړه. دا پرمختللی ښار یې د زړې هایدرې په بڼه بدل کړ. ان د دوی د خپلمنځي جګړو د درولو لپاره د کعبې شریفې امام هم د امن لمن ورته وغوړوله. خو د واک او قدرت په نشه کې غرق و. د کابل هره کوڅه په وینو رنګ، هره ملي شتمني یې د باروتو په لمبو ایره او هره ودانۍ یې د ټانګونو په مرمیو لوټې لوټې کړه. کابل د هیواد پلازمینه او د سیمې په کچه ستر سوداګریز ښار دی چې له تیرو ناخوالو څخه یې ویجاړۍ، ویرانۍ، درد او غم احساسیږي. از یک سمت کابل و دیگر سمت کابل مردم حرکت میکرد، کوچ میکرد. جایی که ناامن بود، او جایی که جنگ درگیری شده بود، یعنی جنگای فرقه‌ای که بودن، اون کسایی که مثلا خودخواه بودن و میخواستن که اون منطقه را زیر تصرف خود بگیرن و اون مردم از اون منطقه کوچ میدادن. مردم میره به طرف دیگر، حتی شبها و روزها مرمی میبارید که در حدود تقریبا 40-45 نفر از مردم کابل به شهادت رسیدن و چقدر زخمی ها دادیم. په تیرو 100 کلونو کې د دې ښار د آبادۍ او رغونې خبرې ډېرې کېدي، خو د عمل څرک بیا نه لګېده. دلته د زورواکۍ سیوری خپور و. ښاري ماستر پلان یوازې پر کاغذ ښکارېده او د قانون پر ځای د نفوذ ژبه واکمنه وه. هغه ښار چې باید د پرمختګ او مدنیت نښه وای، تر ډېره خپلسرو واکمنانو ویشلی و. هغه و چې ښار په بې نظمه بڼه یو څه ورغېده. ان دا چې د کابل زړه شیرپور هم په توره شپه د زورواکو لخوا غصب شو. د شیرپور موضوع قطعا داسې یو موضوع و چې حتی د دې توضیح هم تاسو شاید په جریان کې اوسئ چې په یوه شپه کې سوي دي او ډېر سلیقوي برخورد په دې کې سوي دي. اما کابل ښاروالي خپل وظیفه وګڼل چې هغه سړک چې واقعا سړک و او د داود خان په وخت کې د 20 متره سړک و، هغه وخت شیرپور موجود نه و، د داود خان په وخت کې دا نمرې نه وي او متاسفانه غصب شوي، هغه مو بیرته سره اجرا کړله. نه یوازې دا ځای د زموږ تاسې مشخص ښاري پلان چې دی یا هغه ماستر پلان چې دی په ټول کابل ښار کې هغه به تطبیق کیږي. اوس په کابل داسې وخت د لمر وړانګې لمن خوروي چې هر لوري ته د آبادۍ ډبرې ښودل کیږي او کارګر د سهار پیل د وطن په آبادۍ کوي.
په کابل ښار کې یوازې سکل د لوړپوړیزو ودانیو، سړکونو او ګڼو نورو پراختیايي برخو کې 258 پروژې تر کار لاندې دي چې ټولیز لګښت پرې څه باندې 8 میلیارد افغانۍ راځي او په دې پروژو کې په زرګونو خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. موږ شاش کال یو تقریبا 258 پروژې په پلان کې لرو چې 8.11 میلیارد افغانۍ پر دې باندې لګښت راځي. که زه عمومي تاسو ته خبره وکړم د کابل ښاروالۍ له 100% بودجې څخه تقریبا 80% بودجه مو انکشافي ده. کابل اوس د نړۍ د ګڼمېشتو وګړو ښار یادېږي چې د ځینو شمیرو له مخې شاوخوا 7 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. د شمیرو ته په کتو ورځ تر بلې د ودې په حال کې هم دی. په ځینو سیمو کې د نوي ماستر پلان د پلي کېدو چارې تر سترګو کېږي او دا پروژې نه یوازې د خلکو ستونزې راکموي بلکې د ښار ښکلا او اقتصادي پراختیا لپاره نوې هیلې راټوکوي. په کابل ښار کې له نن څخه 25 کاله وړاندې یوازې څو لوړپوړیزې ودانۍ تر سترګو کېدې. په تیرو 20 کلونو کې د نړیوالو انجینري اصولو خلاف ځینې ودانۍ هم ورغېدلې، خو په تیرو څو کلونو کې د آبادۍ ګڼې چارې تر سترګو کېږي. د ښارونو آبادول د هغه ښار د وګړو د زحمت او هنر پایله وي. هره ایښودونکې ډبره یې د راتلونکو نسلونو لپاره د تمدن یوه ریښه پاتې کیږي چې په همدې موخه د کابل ښاروالۍ او د دې ښار تجارانو پتیالي چې د عصري ودانیو په جوړولو سره دې ښار ته د معمارۍ او امید نوې ساه ور وبخي. خو د تعمیرو تاسې تخنیکي پوښتنه وکړه، د معیارونو پوښتنه مو وکړله چې موږ ته مهمه د تعمیر په اول سر کې په شروع کې چې موږ یو ټیسټ لرو په نوم د سایل ټیسټ یا د خاورې معاینه موږ ورته وایو. اول هغه ده، موږ ته په اول قدم کې دا ډېره اړینه ده او په دوم قدم کې د سټرکچر ډیزاین ده. د سټرکچر ډیزاین نه وروسته موږ یو سیستم لرو په نوم د MEP، یعنی MEP سیستم چې ده په هغه کې میکانیکل او الکتریکل پلمبینګ، یعنی دغه درې سیستمونه دي چې د میخانیکي سیستم ده، د اوبو سیستم ده او د برق سیستم ده. د هغه نه وروسته موږ راځو ایمني بخش ته. په ایمني بخش کې چې موږ کوم بخش لرو د اور د وژنو سیستم ده چې هغه کې د دود سنسرونه دي، د حرارتي سنسرونه دي او د اور وژنې بکسونه چې موږ ورته وایو دا ده، او ایمرجنسي ایگزیټ چې اضطراري لارې دي دغه ده. په پلازمینې کې هغه ځمکې چې له کلونو راپدې خوا شاړې پرتې وي او هیڅ ډول ګټه نه ترې پورته کېده
نن د بدلون او پرمختګ چارې پکې لیدل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نوښتګر مدیریت په برکت په اوس وخت کې په همدغو شاړو ځمکو کوچني عصري بازارونه او لوړپوړیزو ودانیو چارې روانې دي چې د ښار په بڼه کې مثبت تغیرات راوستي او ګڼو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. دغه دکانونه چې جوړ دي د لوی بازار په نوم دي. یو 50 جربو کې 6 مارکیټه جوړیږي. 4 مارکیټه خاص د لباسونو سمساري او رختونو دپاره دي او یو مارکیټ پکې مونږ مستقل تقریبا 300 دکانه د خوراک پروژې لرو او یو مارکیټ پکې مونږ برقي وسایل الکترونیکي ته ځانګړی کړی دی. یعنې په عموما کې ووایو دا یو کمپلیکس دی چې تقریبا د ټول دکانونه څه د باندې 2000 دکانونه کېږي. ټوټل چې بازار تکمیلیږي مونږ کومه خپله د سنجش چې ورته کړی دی 400 تر 450 میلیون افغانۍ پورې دلته سرمایه‌ګذاري. مونږ که په عموما کې 2000 دکانه دي په هر کې 2 کسه مصروفه شي هم 4000 نفره کېږي په مستقیم ډول. په غیر مستقیم ډول دلته ډېر د کار زمینه مساعده کېږي. موږ کوم سنجش چې د کړی دی په مستقیم او غیر مستقیم ډول به دلته انشاءالله تر 10,000 کسانو پورې دلته کار کوي. دغه ډول بازارونه لکه څنګه چې د حبیب الله ځاځي د ګروپ لخوا لاره باندې اچول سوي دي د یو هیواد په اقتصاد کې ډېر زیات رغنده رول لري. له یوې خوا خو ډېرو ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابریږي او له هغه سره په څنګ کې هیوادوال کولی شي چې د دغې لارې نه د خپل سړي سر عواید لوړ کړي. کیدلی شي په دغه ډول بازارونو کې د خارجي بېلابېلو هیوادونو څخه واردات وشي او د بهرنیو بازارونو زیاتره اجناس دلته په خرڅلاو باندې ورسیږي او تقریبا په دغه بازار کې تر 2000 دکانونه دي چې په هر دکان کې به ډېرو زیاتو خلکو ته پکې د کار زمینه برابریږي او دغه ډول بازارونه د هیواد په اقتصاد کې ډېر مؤثر او اغېزمن تمامېدلی شي. کابل ښار چې هر ورځ د پراخېدو په حال کې دی دمګړۍ پکې د 146 لویو او وړو سړکونو د پخولو چارې روانې دي چې مسؤلین یې د کیفیت ډاډ ورکوي. در کل ساعات ما چی پیاده رو و چی جدول است چی سرک‌های عمومی برای است کار جریان دارد. انشالله به زودترین فرصت با استاندارد و معیار کارشان پیش میره. هغه سړکونه چې سورې کم و د پراخېدو چارې د ځینو ترسره شوي او د ځینو د پراخېدو په حال کې دي. د دې ترڅنګ ښاریانو ته د اسانۍ په پار د کابل د سړکونو اصلاحي پلان او د زونینګ پلان په GIA سیستم کې ځای پر ځای کړی چې خلک په اسانۍ سره خپل مسیر ترې معلومولی شي او هم کولی شي خپل ملکیت معلوم کړي څو پوړیزه ودانۍ پکې جوړیږي او هم دولتی ځمکې معلومولی شي. در اینجا ما 2 نوع پلان ها را نشر کردیم. پلان های سرک های شهر کابل و پلان های دیگه که از هر ناحیه مربوطه است. در قسمت شبکه سرک های شهر کابل اگر ما اینجا کلیک بکنیم و یا وارد شویم یک هشدار است و یا یک تبصره است که هموطنان ما متوجه از این تبصره باشند. بعض موضوعات کلیدی در این تبصره گنجانیده شده. بعد از بسته کردن پنجره تبصره اینا وارد سایت میشن و در اینجا ازشان موقعیت میخواین.
په دې ښار کې د موټرو او خلکو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې په ډېرېدو ده. سړکونه د یوې شېبې لپاره هم خالي نه وي. ښار د لویو خوځښتونو او پرمختګونو په حال کې دی. خو اوس د خلکو د راحتۍ لپاره د کابل ښاروالۍ له لوري په لومړي ځل هوایي پلونه طرح شوي او د یو ستر پل چارې په چټکۍ سره روانې دي. یو هوایي پل په برکي سیمه کې ده، بل هوایي پل خپله د محترم ولایت مقام سره دی چې د جویشیر توسعوي سړک سره وصلېږي، او بل پل مو هم د میلیارد نجات پر څلورلارې باندې دی. برکي پل الحمدلله ډیزاین یې خلاص شوله او رسما کار یې تقریبا 6 میاشتې شروع شوي دي او تقریبا 80% کار یې مخته تللی دي. کابل په تاریخ کې د باغونو کور یاد شوی دی. په اوس وختونو کې هم ګڼ پارکونه په دې ښار کې آباد دي. د لا زرغونو سیمو لپاره د کابل ښاروالۍ پتیلې چې په شاړو ځمکو باندې دغه ډول پارکونه او ګڼې نورې پراختیايي پروژې پیل کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته غالبا 10 تر 15 لوی پارکونه نوي جوړ کړي دي او د پخوانیو پارکونه چې هغه وضعیت ډېر خراب و. تاسو په جریان کې وایي د امارت راتلو سره دلته په ځینو پارکونو کې چې ښه مثال 9 پارک دی، په دې کې کډوال اوسېدل، داخلي بې ځایه شوي خلک اوسېدل. کابل ښاروالۍ د هغې ترمیم وکړه، ساتنه یې وکړه او اوس مهال په یو ښه وضعیت کې قرار لري. کابل ښار اوس د ړنګو کنډوالو کور نه دی، بلکې په نړیوال سټنډرډ برابرو سړکونو، لوړپوړیزو ودانیو، زرګونو پارکونو او با فرهنګه ولسونو استوګن ځای دی.